سلګونو افغانانو د کاناډا او فرانسې په ټورنټو او پاریس ښارونو کې د پاکستان د لاسوهنو پر ضد لاریونونه وکړل. لاریون کوونکو په پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل لاسوهنې ودروي او دغه هیواد ته د ترهګرو لاس تړلو څخه ډډه وکړي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل ترڅو پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو مرکزونه دغه هیواد کې له منځه یوسي او د طالبانو له ملاتړ تجهیز او روزنې لاس واخلي. د ډالرو په مقابل کې بلوچ هم وژني، افغان وژني، که هر هغه مفهوم قوم هغه د دې پاکستان ما امروز صدای نظر محمد خواجه هستیم که طالبای وحشی فرصت حرف زدن به او نمیداد، با سیلی بر روی او میزد، صدایش را خاموش کردن، او را خفه کردن و سپس او را شهید ساختن. په دواړو لاریونونو کې ویناوالو په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف په بربنډه لاسوهنه او نظامي مداخله تورن کړ. نړیوالې ټولنه باندې او خاص ډول اروپا باندې اروپایي هیوادو باندې موږ غږ وکړو چې ترڅو پاکستان باندې فشار وارد کړي چې د تروریزم د ملاتړ څخه لاس واخلي. د دې لاریون موخه او هدف په افغانستان کې د 40 کلنه نیابتي جګړه چې کومه روانه ده د دغې د ودرېدو غوښتنه وشوله. په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو چې کومې لاسوهنې کېږي موږ دا په جار باندې وغوښتل او په دې هر سړی پوهېږي باید دغه روان وحشت په افغانستان کې ودرېږي. ګاونډیان باید د دغه شانتې کړنو نه لاس په سر باندې شي. لاریون کوونکو په پرېکړه لیک کې چې د کاناډا، فرانسې د بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون ملګرو ملتونو او نړیوالو بشري ادارو ته هم لیږل کېږي غوښتنه وکړه چې د پاکستان دولت او پوځ لخوا د ترهګرو د روزنې، پټنځایونو تمویل او تجهیز خپله مضره چوپتیا ماته کړي. دوی د غراض نړیوالو ته خبرداری ورکړ چې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پالنه نه یوازې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطر رامنځته کوي بلکې د نړۍ امنیت ته هم ګواښ پېښوي چې باید مخنیوی وشي. د دغو لاریونونو تنظیمونکي وایي غواړي چې له دې لارې نړۍ ته د پاکستان ترهګره څېره وښایي ترڅو دغه هیواد له سختو بندیزونو سره مخ او د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. تر دې مخکې هم د اروپا او امریکا په بېلابېلو ښارونو کې ورته لاریونونه شوي او په نږدې راتلونکي کې هم په ناروې، جنوا او نورو هیوادونو کې د ورته لاریونونو تیاری نیول کېږي.